د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په تیر 1401 لمریز کال کې د هیواد په کچه د کوچني مقیاس د 80 او د لوی مقیاس د 2 کالونو قراردادونه یې له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړي دي. د قانونو او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال ضیاء الرحمن ایوبي وویل دغه وزارت تیر 1401 لمریز کال کې د هیواد په کچه په 15 ولایتونو د کوچنۍ کچې 80 قانونه په قرارداد او د لوی مقیاس 2 قراردادونه یې له خصوصي سکتور سره د آزادې داوطلبۍ په پایله کې لاسلیک کړي دي. د قانونو او پټرولیم وزارت د پخوانیو قراردادونو د مدیریت ترڅنګ د پورته موخو د ترلاسه کولو لپاره په 1401 لمریز کال کې د کوچني مقیاس شاوخوا 80 او د لوی مقیاس 2 قراردادونه یعنی د کندهار ولایت د سمنټو خامو موادو او د کشکری د تیلو قراردادونه خصوصي سکتور سره د آزادې داوطلبۍ په پایله کې عقد کړي دي. په غونډه کې د قانونو او پټرولیم وزارت وایان همایون افغان هم خبرې وکړي او ویل چې په 1401 لمریز کال کې د وزارت له لوري د هیواد په 25 ولایتونو کې د بیلابیلو منرالونو د 493 کاني او معدني ساحو سروې شوي چې له استخراجېدو سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د مس عینک کان د استخراج په اړه وویل د اسلامي امارت په راتګ سره د قانونو وزارت او چینایي کمپنۍ ترمنځ د دې پروژې د تطبیق په موخه څو ځلې حضوري او آنلاین ناستې شوي او یاد وزارت او بین الوزارتي تخنیکي کمیټو متخصصین له چینایي لوري سره د اړینو موضوعاتو د څارنې په موخه په خبرو بوخت دي. خو دا چې د دغې پروژې کار به څه وخت پیل شي او ولې ځنډېدلې ده مسؤلین په اړه اصلي عامل په ګوته نه کړ. د افغانستان د اسلامي امارت پر راتګ سره د قانون او پټرولیم وزارت او چینایي کمپنۍ MCC GCL ترمنځ د دې پروژې د تطبیق په موخه څو ځله حضوري او آنلاین ناستې ترسره شوي چې دا مهال د قانون او پټرولیم وزارت او بین الوزارتي تخنیکي کمیټې متخصصین د چینایي لوري سره د اړینو موضوعاتو د بررسۍ په موخه په خبرو بوخت دي. نوموړي د ټاپي پروژې په اړه هم لږ معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې د اسلامي امارت له راتګ سره سم دغه وزارت ټاپي پروژې ته لومړیتوب ورکړی او د دغې پروژې د مالي چارو د پیل کېدو او کارونو کې د چټکتیا پیدا کېدو ترکمنستان پلاوي سره ګډې ناستې کړي دي. خو دا چې د یادې پروژې عملي چارې به څه وخت پیل شي مسؤلین په دغه تړاو ډیر وضاحت ورنه کړ او دا یې هم په ډاګه نه کړه چې د دغې پروژې چارې ولې ځنډېدلې دي. سرچینې د عوایدو په اړه وویل د 1401 هجري شمسي کال کې د قانون او پټرولیم وزارت 19 میلیارده 480 میلیونه 19 میلیارده 480 میلیونه 4,950 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یادونې وړ چې موږ ته د مالیې وزارت لخوا نه د تیر 1401 کال لپاره 14 میلیارده 480 میلیونه او 7,80,000 افغانۍ هدف راکول شوی و چې موږ 19 میلیارده 480 میلیونه 4,950 افغانۍ عواید راټول کړي چې تفاوت فیصدي 20% ده. تقریبا 3 میلیارد عواید موږ د ټاکلي هدف یا ټارګټ څخه زیات راټول کړي دي. د قانونو وزارت وایان د روان 1402 لمریز کال د پلانونو په اړه هم معلومات ورکړل او ویل چې د قانونو سکتور د قانوني چوکاټ بشپړول د نویو قانونو سروې او پیژندنه داوطلبۍ ته د نویو کوچنیو او لویو قانونو سپارل له چینایي کمپنۍ سره د مس عینک پروژې د مذاکراتو بشپړول او د ټاپي پروژې چارې مخ ته وړل مهم پلانونه یاد کړل. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره